شو نو بیا څه وشو او دلته پته لګي چې دا ټولې د غیب خبرې دي الله تعالی یې موږ ته بیانوي او دا کیسه دا علم چې دا صرف قرآن موږ ته بیانوي او علم دا حقیقت دی الله تعالی فرمایي چې مطلب چې آدم علی السلام ته ټول نمونه آدم علی السلام ته ټول نمونه خولي شو الله د انسان پیدا کولو فیصله وکړه آدم علی السلام پیدا کولو د بار د دنیا مختلف ځایونو نه خوره واغستې شو چې د آدم علی السلام اولاد خوینو لکه مطلب مختلف وي حضرت آدم علیه السلام پیدا شو آدم علیه السلام جمعې پرس پیدا شو او هم په دې ورځ جنت ته داخل کړو او په دې ورځ جنت ته وباسل شو الله تعالی آدم علیه السلام ته نمونه وښول څنګه نمونه کې دي چې د سيزونو نمونه ورته ظاهر کړی وي دا غي نمونه ورته خولي مثلا او وغیرہ د دې سيزونو نمونه کلها مطلب دا نه چې لکه عیب علمي لکه غي لور کو بلکې دلته مطلب چې د سچ څونو ضرورت دا غي نمونه ورته خول حدیث کې راځي چې د ټول اولاد دا ټول اولاد ورته خول شو او چې لکه دا بستا اولادي او دا برازي بیا به د ځمکې اسمان د غرونو مرغو د ستورو فرشتو د دې نمونه ورته خول دلته پته لګي چې الله آدم علی السلام نه صرف د دین علم نو ورکړي بلکې د دنیا هم علم ورکړو نفعمند فائدمند علم ورکړو او دنیوي علم هم د الله علم دی او دا هم انسان زده کولی شي کوم علم چې آدم علی السلام لور کړی شو نن انسان دغه مطابق جون تیری کم ساينس چې دی یا د جبو یا د مرغو ستورو د غرونو علم د سينو سيزونه دي ثم بیا الله تعالی پیش کړل د سسیز علم چې الله ورکړو آدم علی السلام نه په فرشتو باندې هغه ټول پیش شو بیا ورته الله تعالی فرمایي چې مار نمونه راکړه د ټولو سيزونو نمونه یعنی تاسو چې وی چې موږ ته ډېر علم دی نو نمونه راته وخایي که تاسو صادقین یې صادقین پس کې یعنی تاسو وی چې خلیفہ با قتل او غارت کوي نافرمانی به کوي پزما کې ان کې فساد به کې ما جوړوي مطلب چې لګدي کې خو څه خوبي بني نو تاسو ولي لکه مطلب چې لکه دی کې به خیر خوبي نه په انسانانو کې لکه موږ بستا عبادت کوو او الله تعالی ته فرمایل چې د دې هر څه نمونه دا څه چې ما وې نو دا وایي آیت نمبر 32 دی قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اوس فرشتو ته خود دې سيزونو پته نه و نه دې نمونه ورته لکه نو پته چې دا سدي د سنمونه دي د څه خبره ده فرشتو ته صرف د تسبیح پته و علم خو دې سره دا نو پته هم ورته نه و فرشتو وی چې پاکه ته نشته موږ سره علم مگر هغه څه چې تا موږ ته خول فرشتو لکه خپل عاجزي ظاهر کړو عاجزي سره ادب سره جواب ورکړو اول یې د الله پاکي بیان کړ بیا د خپل د لا علمي اعتراف وکړو چې لکه موږ ته علم نشته نه پته نشته دریم دا چې ټول علم حکمت صرف الله سره دی او دلته پته لګي چې پوره علم صرف الله سره دی د فرشتي دي مطلب که فرشتي دي او که انسانان ډېر لږ علم لري ځکه چې دی په نو موږ له پکې چې موږ د دې اندازه کو ګچر یو انسان سره علم نه نو شرم نه دی پکار په دې سيزونو کې مطلب صفا ویل پکې دي کوم څه ته پوسو کې نو موږ له پکې صفا ورته وایي چې موږ ته نشته پتا او دا هم دلته پته لګي چې دا علم سوال چیرې هغه په کول باندې کچې موږ نه راځي صفا دی وایو په دې کې د شرم څه نشته مطلب دا هم عاجزي ده چې موږ ته لګا نشته پتا او نبی صلی الله علیه وسلم ته با چې لکه د صفات نه ونه صفه به خبره کوله خلکو ته چې لکه ماته نشته پتا او فرشتو چې سبحانك یعنی هغه دا وې نغې ته پتا وا چې الله پاک دی هر قسم نقص نه د کمینا بل دا هم وجوا چې الله په دې صفت خوشحاليږي الله او غواړي الله دا غواړي چې انسان دې دا وایي چې سبحان الله یعنی چې الله پاک دی دا مختصر کلمات د الله ډیر خوښ دي سبحان الله ویلو نه پس پکاري چې انسان د الله هر حکم اومني حکم مطابق جون تیر کړي یعنی صرف په خلو سبحان الله نه دی ویل بلکې الله په جندل دي حقوق ادا کول دي بیا د الله او د الله په فیصلو رضا کېدل دي دلته دام پته لګي چې د کومې خبرې د حکمت مونږ ته پته نه لګي نو ضروری نه ده چې مونږ دغه مطابق بیا تاسو کوم او دلته دام پته لګي چې د غیب علم فرشتو سره نه الله تعالی علیم دی هر چیز باندې علم لري حکیم هم دی یعنی حکمت دی وسره حکمت څه مطلب یعنی په صحیح وخت باندې صحیح فیصله کولواله دی مثلا انسان پیدا کول اغل شریعت ورکول کتاب ورکول مون زکات وغیرہ حکم ورکول دا صحیح فیصله دي او د دې د انسان د دې مطلب فائدې چې هغه انسان ته خپل دي او دلته دام پته لګي چې علم خولواله هم الله دی ځکه علم غستو د پاره د اغه دعا کول پکاري آیت نمبر 33 دی قال یا آدم انبئهم باسمائهم الله تعالی فرمایي ای آدم علی السلام او وای د فرشتو ته غنمونه دا نمونه ورته الله تعالی خولي او یا خولیو یا دا هم کې دي چې پزړه کې ولا چولیو ځکه آدم علی السلام ته پته و اول خبره چې آدم علی السلام کړي و الحمدلله مطلب چې الله ورته خولیو ځکه کړي و الله ورته د علم خستو دعا هم او خوله یعنی رب زدنا علما رب زدنی علما
نور مسنون دعاګانې هم د چې الله ورته خولې دي او دلته کې د علم فضیلت پته لګي چې د دې علم په وجه الله تعالی آدم علی السلام خلیفہ جوړ کړو او خلیفہ شو او یو د خلیفہ په وجه ته بیا مقام ملاو شو او نن د علم قدر بالکل نشته ټول طاقت صرف د مال ګڼل کیږي د لپاره بیا انسان ډېر هیرس هم لري علم څوک غستل نه غواړي نه چا سره وخت دی د دې لپاره الله تعالی فرمایل قال الم اقل لكم یعنی تاسو ما نو ویلي چې ماته د هر څه پته ده غیب او د اسمانونو د ځمکې سم چې دی کې دي انسان پیدا کول د کې بس کېږي دا بسنګ مخلوقي دا ټول خبره فرشتو ته نه پته الله تعالی فرمای ماته هغه څه پته را چې تاسو څه ظاهروي او پټوي فرشتو څه ظاهر کړو یعنی چې انسان ولې پیدا کوي خون خرابه وکي جګړې وکي قتلونه وکي یا الله موږ مطلب تسبیح کول کافی او فرشتو پټ کړی سو یعنی هغه خبرې چې د یو بل کې دی کړي وا چې موږ نه زیات بل څوک علم والا نشي کېدی او دا دې ځکه ویلو چې دې ته جنت جهنم هر څه ښکارېدل او دا هم یو قسم کې ډیر علم وو دوی په فرشتو کې ابلیس هم هغه په ځل کې تکبر پټ کړو د په ځل کې دا ویلو چې کاله آدم علی السلام پیدا شون هغه وخت د دا وی چې کتی په ما مسلط شو نو زبدي برباد کړم یعنی آدم علی السلام ته ډیر سپخ کار شو ابلیس په ځل کې حسد پیدا شو الله ته د تکبر او حسد دواړه پته وا او دا خبره بل چاته پته نه و دلته پته لګي چې څه خبره د انسان په ځل کې پټي نه هغه ور ظاهر شي هغه صرف الله ته پته او دلته پته لګي چې فرشتو ته دا نه پته چې انسان به دومره فساد کوي مطلب فساد نه کوي څونه چې ابلیس وکي نو هغه چې په دې کې پټ ناشته د ابلیس شر هم الله ته پته وا آیت نمبر 34 دی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ انسان ته اول عزت علم ورکړی شو دویم عزت مرتبه انسان ته سجده وشو فرشتو ته د سجدي حکم وشو چې هغه ته څنګه حکم وشو هغه وخت هغه سجده وکړه بغیر د سوچ نه بغیر د خبرې نه د بهانو نه بلکې فورا سجده وکړه اور ابلیس چې الا ابلیس سوای ابلیس نه ټول سجده وکړه ابلیس ونه کړه د الله حکم نه انکار وکړو فرشتو حکم فورا منو فرشتي ولکای منلو والو ځکه خو الله تعالی دغه سوالونو خپل جواب ورکو نو هغه مطمئن کړي فرشتي لا جواب لکه فرشتي به بدله جواب شي چې هغه ته ثبت نشته او مونږ ته هم دلته پته لګي چې دا چا په سوال کولو هغه له خپل طریقې سره جواب ورکو او که هغه زموږ اولاد یا بل څوک چې هغه مطمئن شي پوه شي او صحیح علم ورته لکه ملوش دغه به صحیح علم مخکې ورسي او دلته آدم علی السلام ته سجده کول سو جواب سجده هغه الله ته وکړه مګر آدم علی السلام په وجه چې آدم علی السلام خپل مخلوق پیدا کړو بعض مفسرین وایي چې دا عبادت ولا سجده نه و دا عزت کولو د پاره و او دا سجده مخکې جایز و یعقوب علی السلام دغه اولاد یوسف علی السلام ته سجده کړې و نو هغه هم د سجده جایز و دا سجده تعظیمی و یعنی عزت لپاره نو هغه نه بس بیا دا ختم شو او څوک اوس دانش کولی بل چاته خدای کې دی هم نشي او دا مکروه ده سجده او رکوع پوزیشن چره دا صرف یعنی خدای کې دا صرف الله ته دی ابا واستكبر ابلیس انکار کول وجه سوا ولې انکار وکړو دا حسد او تکبر هغه کې پټ وو هغه ښکار شو نو الله خبرو دلیلونو فرشتي خو په شوي مګر ابلیس په نه شو چې ولې اداغه نیت صحیح نه وزکه داغه بذر کې تکبر او دلته پته لګي چې باز خلکو لا سونه هم چې غړ دلیلونه ورکړي شي اغه نه مني نو چې نه مني نه بیا بالکل نه مني کاغه سومره هر څه مخامخ شي او حق کې څه کمی نه د حق مطلب دا نه چې حق صحیح نه دی اسه کې هغه بنده کې فرق کی ابلیس لوی خو نو مګر لویواله اوختو تکبر وکړو نه هغه په کافرانو کې شو انکار کوونکو کې شو کافر څنګه هغه کافر څنګه شو هغه ډېر عبادتونه کول الله یې منو الله سره خبرې هم کولې او الله مې دعا هم کوله چې مال مهلت راکړه اصل کې دا چې هغه د الله حکم نه انکار وکړو عملی کافر شو صرف یو خبره انکار اوچت مرتبه والا اوچت مرتبه والا ایمان داغو د ایمان ناغلری شو اوچت مرتبه ایمان ناغلری شو اور एकदम حالانکه فرشتو سره اتیا کله عبادت کړو اور انسان لډیره یره پکادا چې د چا خاتمه اخره کې خراب شي دلته سبق ته مونږ ته سبق ملاوي کی عبادت سره عاجزي پکار ده الله تعالی هر حکم منل پکار دي خپل لوی نه دی غوښتل حسد تکبر نه دی کول همدا حسد چې ابلیس په دی وجه غرق شو او همدا حسد نن هغه خلکو کې پیدا کړي او د علم کې رښتو کې علم پیدا کړي چې انسان غرق شي او فرشتو عاجزي وکړه دغه عزت جو غزيات شو اور انسان لا هر وخت عاجزي پکار ده د تکبر په باره کې حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د چا چې بزره کې د ذری برابر هم تکبوري نو هغه جنت ته نشي داخلي دي آیت نمبر 35 دی وقلنا یا آدم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما آدم علیہ السلام چې جنت ته لاړو الله ولا جوړه پیدا کړه ځکه چې آدم علیہ السلام بالکل یوازې و حضرت حوا علیہ السلام پیدا کړی شو دواړو ته جنت کې اوسېدل او فرمایل ان حکم وشو چې
اوسېږي، دواړه اطمینان سره خوشحالي سره اوسېږي، ښه خورئ څکئ، څومره چې خورئ، یعنی څه قسم پابندي په تاسو نشته. اور اسکن یعنی که داسې اوسېږي، داسې اوسېدل لکه چې وخت دپاره مطلب چې لږ وخت دپاره یې، او دې نه پته لګي چې آدم علیه السلام به دنیا ته تلو، لکه دنیا ته به تلو، دنیا دپاره هغه خلیفه جوړ شوی و. ولا تقربا تاسو دواړه دې ونې له مه نږدې کېږئ. دلته پته لګي چې دواړو ته هدایت و، یعنی چې دې ونې له به نه ځئ، یعنې ظالمانو کې به شئ. او دلته دا هم پته لګي چې کله د الله حکم راشي هغه بیا د ټولو دپاره یي، که سړي او که ښځې. او دلته ظلم څه مطلب، یعنی حقدار له د هغه حق نه ورکول، یو څیز د خپل ځای نه بې ځایه کول دي. نو دې ظلم څنګه وکړو؟ هغه ځای ته لاړل کوم ځای ته چې تلل نه و پکار. آیت نمبر 36 دی. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. هم هغه وشو د سنه چې الله دې منې کړي وو. شیطان دې دواړه د دې ونې په وجه ولمسول. شیطان خپل دښمني وکړه. اوسه پورې هغه مطلب لږ صبر وکړو، خو د هغه دښمني وچلوله او هغه اوسه پورې چلیږي په ټولو انسانانو باندې. یعنې مکه دښمني هغه اوس هم انسانانو سره کوي. د دې واقعې نه سبق دی کله کله علم اخیستو والا هم د شیطان په لمسون کې راشي. او دلته دا هم پته لګي چې بچ کولو والا ذات صرف الله دی، ځکه چې دا پټ دښمن چې دی دا صرف الله ته ښکاري. آدم علیه السلام او بیبي د دې ونې ته په نږدې کېدو د هغې نه د هغې په خوړو باندې د دې نه د جنت لباس یعنې کپړې او دغه مقام لاړل، ختم شول. او دلته دا هم پته لګي کله چې انسان ګناه کوي نو ګناه په وجه انسان نه لکه څه ناڅه نعمت نه ضرور محروم شي، الله د رحمت نه محروم شي. الله فرمایل وقلنا اهبطوا، جنت ته دې مقام نه کوز شي، ستاسو کې بعض د بعض دشمنان دي. بعضې کې بعض دشمن څه مطلب، یعنی علما وایي چې شیطان آدم علیه السلام بیبي حوا دې د یو بل دشمنان شو، مطلب شیطان اور بل طرف ته آدم علیه السلام او بیبي حوا، یعنی دې د یو بل دشمنان شول. او دویم دا معنا چې انسانانو کې به هم بعض د بعض دشمنان وي، شیطان به پکې دشمني پیدا کوي. الله فرمایي چې تاسو په ځمکه اوسېږئ، دا ستاسو لپاره مستقر دی. مستقر څه مطلب، یعنی عارضي ځای دی، د قرار ځای دی، دلته اوسېږئ، داسې اعمال کوي چې د جنت حقدار شئ. هر څیز تاسو سره د استعمال دی مګر لږ وخت لپاره. آیت نمبر 37 دی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. په تفسیر کې راځي چې کله آدم علیه السلام او حوا علیه السلام کوز کړي شول، ډېر ملامت وو چې دا مونږ څه وکړل، ولې وکړل. په دې وخت کې دې ته پته نه وه چې مونږ به څه ووایو، نو هغې ته د توبې کولو پته هم نه وه. الله ورته کلمات وښول، کلمې ورته وښولې. دلته پته لګي چې هغې خپل غلطي ومنله. شیطان نه توبه وکړه نه عاجزي وکړه، الټه یې په الله باندې الزام ولګو چې ستا په وجه زه ګمراه شوم. الله شان چې هغې غرق کولی شو، مګر الله مهلت په غوښتو هغه له مهلت ورکو. آدم علیه السلام دا نه وي چې شیطان دا وي، بلکې هغې خپل غلطي ومنله، یعنی الله تعالی نه معافي وغوښتله او معافي غواړي. د ابلیس مطلب هغه خپل غلطي ونه منله، معافي لکه ونه غوښته، نو الله تعالی هغه معاف نه کړو. او آدم علیه السلام خپل غلطي ومنله نو معافي یې وغوښته، نو الله هغه معاف کړو. الله د هغه معافي غوښتل خوښ شو، یعنی دا یو عاجزي وه چې د الله خوښه شوه. الله کوم کلمات وښول آدم علیه السلام ته، د دعا یې ورته وښوله ربنا ظلمنا انفسنا. دلته پته لګي چې الله معاف کولی شي، بس خپل شرمندګي ظاهرول پکار دي، د توبې امید لرل پکار دي. انه هو التواب الرحیم، الله بار بار معاف کوونکی دی د توبې. یعنی آدم علیه السلام خو یو غلطي وکړه، خو تواب لفظ یې ولې راغی د هغې دپاره، یعنی تواب هغې چې لکه بار بار معاف کوونکی دی. آدم علیه السلام ته ځکه دا لفظ بیان شو چې الله ته پته وه چې آدم علیه السلام نه د اولاد نه به بار بار غلطي کېږي، بار بار به توبه کوونکی و الله ته به واپس کېږي. نو الله بار بار توبه قبلوي. توبه ولې قبلوي بار بار؟ ځکه چې هغه رحیم ذات دی. آیت نمبر 38 دی. قلنا اهبطوا منها جميعا. په دې وخت کې دې ته وویل شو چې کوز شئ ټول، یعنی آدم علیه السلام، حوا علیه السلام او شیطان هم دی روان دي دنیا ته. الله تعالی آدم علیه السلام ته هدایت ورکوي چې دنیا ته ځي، نو الله به دله هدایت ذریعې یعنی د هدایت سامان درلیږي. هدایت ذریعې څه مطلب؟ رسولان، کتابونه او صحیفې، یعنی چې چا د هدایت اتباع وکړه نو دوی له به څه قسم یره نه وي، یعنی یره د مخکې وي او نه به د شاته غم وي. غم چې چونکې د شاته وي نو نه به یره وي او نه به غم وي. دلته پته لګي چې په انسان هر قسم غم هر څه راځي، مګر چې د چا هدایت ذریعې لکه چا د هدایت ذریعې ومنلې او استقامت باندې شول او قرآن او حدیث یې فالو کړو، هغې فایده کې شول. دا قرآن به هغې له سکون او تسلي ورکوي، حوصله به ورکوي، قرآن به یې ملګري وي. خوف او غم یعنی یره او غم دا به ولني. غم او یره خبره دا ولې وشو دلته کې؟ یعنی دا ځکه چې دوه څیزونه دي دا چې انسان ناکاره کوي، انسان هیڅ سم بیان شي کولی د دې غم او د یاري په وجه، او نه د دین کار کولی شي نه د دنیا. د خوف او غم په آخرت کې دي له څنګه وي، یعنی جنت کې به امن او سکون او عزت کې به
خپل انجام ته په کتو باندې وا د دنیا د دې هغه غمونه چې کوم دي باندې شي یا به تیر شي، یعنی هر غم به هیر شي. او دلته پته لګي چې دنیا او آخرت کامیابی د الله په هدایت اغستو کې ده. آیت 39 دی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. چې چا کفر کړو الله د هدایت نه انکار وکړو او یې رټو د الله نشانه، مطلب د الله نشانه کائنات نشانه چې څونه هم کې دي شي معجزې دي یا وحی ده، دا ټول په دې کې راځي. څوک چې د دې نه انکار وکړي تکذیب هم وکړي خپل هم او خلکو ته هم بیا وایي چې دا غلط دي نه مو منئ، نو دی د جهنم ولو مرګري دي، یعنی هغې سره به همیشه به هغې سره اوسېږي. او دلته پته لګي چې دوه لارې دي، یو د هدایت چې هغې فایده کې شي، یو د کفر دا چې د تکذیب والو چې هغې په نقصان کې شي. اوس د انسان خپل مرزي ده چې په کومه لاره ځي.